کله راغلی یاست؟ موږ 45 کاله کې چې دلې راغلي. دا کراته چې زه ستا زړه څه وایي ستا ذهن څه وایي؟ ما زړه یې ګرځه مزه افسوس ډېر افسوس راته ځم کندهار ته. کندهار له ولې ځې؟ بس نو اوس نه پرېږدي علاج څوک دې نه پرېږدي؟ هغه د حکومت نه پرېږدي. ما سره دلې پنځه مې اکاګان دي یو مې لیکه سره دی نور وروڼه کشنان سره د یوې زړه نه غواړي چې د دې ځکه سودار دلې پیدا شوي دلې کاروبارونه مې دلې روزانې دلې کاروبار دلې غټ راکشوي. ته به اخري خبره چالش یم هغه کاله چې دلې زه استاد یم خو نن د یو داسې درد سره مخامخ یم چې کاله چې زموږ راځو د یو تاثر دپاره هغه تاثرونه زه د ښکاره کوم زما شاوخوا تاسو کډین وینئ کډواله وینئ زما افغاني وینم وینئ زما افغاني وروڼه وینئ دا ماشومان هم وینئ زما په څنګ هم ناست دی نو زه اول د دا ماشومه څه پوښتنه کوم چې ستا نوم څه دی؟ معلومات ته چیرې اوسېدلې؟ زه دلې په لمړی کې اوسېدلم 45 کاله مې کېږي چې راغلی یم زه هم دلې بیا زما پلار راګرځي دلې پیدا شوي. ته چې دلې اوسېدلې تا سکول وایي؟ و ما سکول نه وایي هوټل کې مروالي کوم. نور په کور کې چا سکول وایي؟ و زما دوه درې وروڼه دي هغه وایي. اوس ته چیرې دا وخت ته چیرې ناست یې؟ دا زه خاص کالج کې ناست کالج کې ناست یې او نو ځې چیرې؟ زه هم کندهار ته. کندهار له ولې ځې؟ بس نو اوس نه پرېږدي علاج څوک دې نه پرېږدي؟ هغه د حکومت نه پرېږدي. نو دلته ستاسو کوم تکلیف تاسو محسوس کړي کله راغلي یاست؟ موږ 45 کاله کې چې دلې راغلي. دا کالج له کله راغلي یاست؟ دا کالج له پرون سهار وختي راغلي شپه یې دلې راغلي. نو دا ته چې ځې ستا زړه څه وایي ستا ذهن څه وایي؟ ما زړه یې ګرځه مزه افسوس ډېر افسوس راته ستا پیدایش هم دلې شوی تا سبق هم دلې ویلی یعنې ستا زړه په دې دردمند دی نه چې زه پیدا سوی دلې یم زما پلار دلې پیدا سوی دی زما کور دلې و نن د دې کور څخه زما زړه نه غواړي لیکن مجبوري ده چې ما باس کړي که نه څه وایې ښه نو دا چې ته اوس روان شو نو ته څه وخت ورسېږې؟ اوس چې موږ روان شو دا ټیم چې موږ روان شو ډېرې بولنک له مازدیګر راسېږي کندهار ته. نو هلته تاسو ته معلومه ده چې ستاسو ورشئ هلته به تاسو ته ځئ دا دا که نو خدای په خبر دی. نو ته نور ته پر خپل تګ خپله خبره بېرته وکړه نه چې روان یې او ته ځې ستا محسوسات څه دي ستا تاثرات څه دي ستا سره څوک درسره دي؟ ما سره دلې پنځه مې اکاګان دي یو مې لیکه سره دی نور وروڼه کشنان سره د یوې زړه نه غواړي چې د دې ځکه سودار دلې پیدا شوي دلې کاروبارونه مې دلې روزانې دلې کاروبار دلې غټ راکشوي. ته به اخري خبره څه وکړې موږ ته به څه ووایې حکومت ته به څه ووایې؟ بعد نور اخري خبره به ډېر کور ودانۍ ورته وایي.